الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزتمند مسلمانانو، الله رب الجلال په سورة بني اسرائیل لسما سپاره کې الله دې خپل بندګانو ته د ایمان والتا د مؤمنانو ته الله فرمایي: وقضى ربک، ستا رب فیصله کړې ده الله تعبد الا اياه، د بل چا عبادت نه کې مگر زما عبادت پکې. وبالوالدین احسانا، والمور و پلار سره به احسان کې. الله تبارک وتعالی دې د امت نوجوانانو ته توفیق ورکړي چې د خپل مور او پلار احترام وکړي. د مور او پلار عزت، د هغوی خدمت، د مور او پلار سره محبت ساتل دا د واجباتو نه دی. او چې څوک د خپل مور او پلار احترام نه کوي، دا انسان دا ډېر بدبخته دی. الله رب الجلال چې کوم ځای کې د خپل عبادت تذکره کوي، هلته الله فرمایي: ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. اے زما بنده، ما سره به هیڅ شی نه شریک کې. وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره به احسان کې. او د نن زمانې نوجوانان یا د نن زمانې نوجوانان یې څه وایي؟ وبالوالدین نقصانا، مور او پلار ته به نقصان رسو. د مور او پلار نافرمانی، د پلار نافرمانی، د مور نافرمانی، وازلی بدبخته. اوس پیره ستا رب تا ته حکم کړی دی چې ته به ګورې د والدینو سره د هغوی شکریا به ادا کې. الله تبارک وتعالی بل ځای فرمایي: ان اشکر لی ولوالدیک. الله وی زما شکریا ادا کا او د خپل مور او پلار شکریا ادا کا. کوم انسان چې د مور او پلار شکریا ادا نکړه، دا بنده، دا انسان، دا به د قیامت پر ورځ باندې دا به د مجرمانو په صف کې ولاړ وي. الله دې موږ تاسو وساتي. وګوره، سوچ پکار دی. الله تبارک وتعالی بل ځای فرمایي چې اے زما بنده، ګورې ته به زما عبادت کې او د خپل مور او پلار شکریا به ادا کې. نن موږ څومره ناشکره یو. نن مور سره موږ په کوم اندازه کې خبرې کوو، پلار سره په کومه اندازه کې خبرې کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي: رضا الرب فی رضا الوالد. وی پر رضا د پلار کې رضا د الله پرته ده. وسخط الرب فی سخط الوالد. او په غصې د پلار کې غضب د الله پروت دی. امام ابو داود رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی دی. هغه انسان چې کوم انسان مور او پلار ناراضه وي، دا ډېر لوی بدبخته دی، دا ډېر لوی سپیره دی. داسې انسان به چېرته کې کامیاب نشي د چا نه چې مور او پلار ناراضه وي. الله سورې بني اسرائیل کې فرمایي: وقضى ربک، حکم کړی دی رب ستا، الله تعبد الا ایاه، ته به ګورې د بل چا عبادت نه کې مگر زما عبادت پکې. وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره به احسان کې. اما یبلغن عندک الکبر، هر کله چې ورسیږي په نستا باندې احدهما، یو د دې دواړو نه، او کلاهما، یا دواړه بوډاګان شي، فلا تقل لهما، پس مه وایه دې ته اف، کلمه د اف
ولا تنهرهما مدا دواړه رټه وقل لهما قولا کریما الله وی چې دې سره خبرې کې نو خسته خسته خبرې ور سره کاوه وازلی بدبخته نن ستا د پلار سره سلوک دی ستا د مور سره سلوک دی ته د مور سره په کوم انداز باندې خبرې کوي ته د پلار سره په کوم انداز باندې خبرې کوي دارنګه امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي کوم انسان چې د خپل مور او پلار نه ازاری پاتې شو دا انسان په کائنات کې د ډیر لوی خیر نه محروم پاتې شو د مور او پلار د ازار کې چې څوک دنه راغی وای دا انسان د حضرت جبرئیل علیه السلام او د محمد رسول الله دا په خیرو کې دنه داخل دي هغه تاسو علماء کرام بیان کړی دي چې هغه نبی علیہ السلام د منبر پوڼې ته خيږي وای آمین 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 صحابه تپوس کوي یا رسول الله دا سکار ہوتا مخکینو کړي نن خو ته د جمعې مانځتا د خطبه د پاره چې خطې درې پیری آمین دی وي هغه کې اخري خبر ادا کړي وای نبی علیہ السلام او فرمایل وای جبرئیل علیہ السلام راته وای چې اے محمد رسول الله د چا چې مور پلار بوډاګان شي او د دې د خدمت په ذریعہ باندې د دې د خدمت په وسیله باندې دا انسان جنت ته داخل نشي دا انسان دې تباہ او هلاک شي محمد رسول الله وی آمین دا کوم خنزیران پلیتان رزیلان کم مثل چې د مور پلار خبر نه مني دا د حضرت جبرئیل علیه السلام او د محمد رسول الله خیرو والی دي دا سوالی دي دا د حضرت جبرئیل علیه السلام او د محمد رسول الله ازار والی دي دا ازاریان دي دا بدبخت دي دا سپیر دي دا درگئی دي دی بس سروالی بروالی ګرځي او په دې معاشره کې با د دې د ذلت سره جنوي او د دې زندگی به د ذلت وي ای بچرته کې د خاطر روز مخ په دوربین کې ونمونی ای همیشه د پاره په ذلت کې وي او دا لاسکه الله تبارک وتعالى په دې باندې تاسو یو ظالم خزه مسلط کی هغه خزه بد نه نافرمانی او د تبا د سپي په شانتي ګوري او دا موږ ولیدل دا زمونږ د ګناګارو سترګو ولیدل چې چا د مور پلان نافرمانی کړی دا هغه باندې دا سي خزه واده شي ویلي چې بیا د هغه ذلت سره جون دي او بیا ورته سپکه سپوري وي او مخامخ ورته ملت دلو به غیرته لري روکیګا زما په تقدیر کې الله تاسو پیرو به غیرت لیکلي وي دا د حضرت جبرئیل او د محمد رسول الله خیرو والی درخواست درته کوم نوجوانانو ته او زما دي نوجوانانو پیغلو ته دا درخواست چې د مور او پلار د ازار نه ځان په امن باندې وساتئ نبی علیہ السلام فرمایي الدعاء الوالدی لولده كدعاء النبي لامته وې دعا د پلار د بچی په حق داسې ده لکه پیغمبر د زمانه چې خپل امتی ته دعا کوي دومره استاد پلار په دعا کې اثر پروت دی الله فرمایي فلا تقل لهما اوفن اوف قدرې مرتنوي ولا تنهرهما نبدا دعا لرټي وقل لهما قولا کریما الله وی که خبره ور سره کې خيسته خيسته خبره ور سره کوا په محبت ور سره ملاويږي او الله فرمایي دې د پاره به دعاګانې مغواړي قران کریم حکم دی چې رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اشرف علی تانوی صاحب رحمت الله علیه لیکي چې کوم انسان د مور او پلار د وفات نه رسو ول مور او پلار د پاره د مغفرت دعاګانې نه غواړي دا انسان به د قیامت پر ورځ باندې د مجرمانو په صف کې ولاړ دی دا انسان دا دومره او زری سپیره دی چې دی به د قیامت پر ورځ باندې د مجرمانو په صف کې ولاړ دی د پلار او د مور ډېر لوی مقام دی د پلار او د مور الله ورته ډېر لوی عظمت ورکړی دی ډېر لوی نیابت او لیاقت الله ورکړی دی زمانو نوجوانانو ته او زما دارنګي پیغلو ته دا درخواست دی چې ګورې د دې ازار نظام اوساته او دا د الله تبارک وتعالى حکم دی او الله فرمایي من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا چا چې زما د عبادت او د بندګۍ نه اعراض کو الله وی جن به تنگ کما دا کوم خلق چې جن د دې لنټنګ دی دا د مور پلار ازار والی دي
الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د مور او پلار خدمت وکړو، د مور او پلار احترام وکړو او د مور او پلار خدمت وکړو. په جون باندې خپل مور او پلار د ځان نه رضا کو او د مرګ نه بعدم د مور او پلار د پاره خسته دعاګانې غواړو او د الله په دربار کې سوال کوو چې رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. الله زما په دې مور او پلار باندې رحم وکاو، داسې رحم په وکا څنګه چې په ما باندې کړی دی. هغه خلک ډېر بختور دی د چا په کور کې چې سپینګیری وي، د چا په کور کې چې سپین سری وي. هغه انګور د دې لاسونه د ښکلولو دی چې هغه د خپل خواخي خدمت کوي، هغه د خپل سخر خدمت کوي. دا ډېره بختوره ده، دا جنتی ده، ځکه چې الله تبارک وتعالی دې ته د داسې خلکو د داسې عظیم او استو خدمت الله تبارک وتعالی د چا په غاړه باندې کی. دا ګورې سبب د مغفرت ته، دا لوی سعادت او دا الله تبارک وتعالی مهرباني ده. او این سعادت بزور و باز و نیست تا نبخشش خدای بخشنده.